د هلمند د پولیسو فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت امیر الحاج مولوي محبت الله محبت په خپل کاري دفتر کې د مارجې نوزاد سنگین باباجي او ناوې د نظامی تعقیب او نظارت مسؤلینو او ګڼ شمیر نورو مسؤلینو او مراجعینو سره په جلا جلا ډول وکتل. په دې لیدونو کتنو کې د راغلو مسؤلینو او مراجعینو ترمنځ مطرح شوي مسایلو اړوند خبرې وسوې. ستونزې واورېدل شوې او په اړه یې د حل لارو موندلو ترڅنګ لازم تصامیم ونیول شول. همداراز د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو، حکمونو او هدایاتو د رئیس الوزرا د عالی مقام د حکمونو او لارښوونو او همدا ډول د کابینې او اقتصادي کمیسیون د مصوبو او تقنیني سندونو د تعقیب او نظارت، تنفیذ، نقص مخنیوي، د ولسونو سره نیک چلند او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ پر کړنلاره خبرې وسوې. ښاغلي حاجي محبت مولوي سپارښتنه وکړه چې د فرامینو، احکامو، هدایاتو، مصوبو او تقنیني اسنادو د تعقیب او نظارت برخه کې باید ټول په ګډه یو له بل سره همکاره سو ترڅو یو اصولي جوړښت رامنځته او د ستونزو حل لپاره اساسي کار وشي.